د آل انډیا ریډیو پښتو څانګې مینانو یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو او غواړو چې زموږ چینل ته لایکونه ورکړئ او سبسکرایب یې کړئ. پروګرام ځلانده ستوری ایزانو زموږ د نننۍ پروګرام ستوری دا مادوری دیکشت پیشکش د هریندر کمار سواتی. مادوری دیکشت د هندي سینما یو ځانګړې هیروین ده. 1980 1990 او د 2000 کال په پایل کې هغه د هندي سینما د لومړي درجه فنکار و. هغه همیشه خپل کردار اکټینګ او نڅا لپاره ستایل شوی. هغه یو داسې هیروین ده چې تر دغه وخت شپږ فلم فیر جایزې، سلور د ښه اکټر جایزې، یوه د ښه ملاتړ برابرونکي اداکار جایزه او یوه خصوصي جایزه ترلاسه کړې. هغه 14,000 د ښې اکټرې لپاره د فلم فیر جایزې لپاره نامزد کړی شوی. نوموړي ته 2008 میلادي کال کې هندي حکومت څلورمه غټه ملکی جایزه پدم شری ورکړه. دا وخت هغه نه فقط هندیانو ترمنځ تر مقبولیت لري بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یې خلک پیژني او فلمونه په شوق ګوري. مادوری دیکشت خاص د ممبئی اوسیدونکې ده. هغه د 1985 میلادي کال مئی د میاشتې په 15 نیټه مهاراشټرا ایالت کې زیږېدلې. د پلار نوم یې شنکر دیکشت او د مور نوم یې سنهلتا دیکشت دی. په شروع کې هغه د ډیواین چایلډ په ښوونځي کې محصله شوه او بیا ورځې تېرېدو سره د پیغلتوب په درشل د ممبئی پوهنتون ته ورسېده او مایکرو بایولوژي په درس بوخت شوه. نوموړي د 3 کالو عمر راهیسې د نڅا کولو شوق درلود او بیا کتک نومې نڅا په آرټ بوخت پاتې شوه او وروسته د کتک روزل شوي مسلکي نڅا کوونکې جوړه شوه. مادوری 1984 کال کې لومړي ځل د راج شری پروډکشن فلم آبود کې رول ترلاسه کړو لیکن فلم ناکامه شو. داسې نور ناکامه فلمونه هم راغلل چې سواتی، مانو هتیا، مهره، حفاظت، اتر دکشن او داسې نور فلمونه نومیږي لیکن ټول ناکامه شول. آخر راغی د ان چندرا رومانی فلم تیزاب د کوم سره چې هغه انیل کپور سره په ګډه یو شپه کې د فلمي نړۍ ځلانده ستوري جوړه شوه او د بریا په دې پړاو یې بیا وروسته ونه کتل. تیزاب د مادوری د مسلک بریا وه. دا د کال تر ټولو لوړ تجارت ثبتونکی فلم جوړ شو. مادوری د فلم تیزاب لپاره د ښې اکټرې لومړی فلم فیر جایزه ترلاسه کړه. اوس د مادوری لپاره د کامیابی دروازه خلاصه شوه او 1989 کې د انیل کپور سره د هغې بل فلم راغی. دا د سبهاش گئی فلم رام لکھن و. دا فلم ډیر زیات کامیاب شو او د کال دوهم کامیاب فلم جوړ شو. د مادوری دیکشت بل فلم و رومانی ډراما پریم پرتیا په کوم کې چې د میتھن چکرورتی سره کار وکړو لیکن ناکامه شو. لیکن په فلم کې د هغې رول وستایل شو او هغه د فلم فیر جایزې دوهمه نامزدګي ترلاسه کړه. بیا د هغې نور فلمونه راغلل. تریدیو سنی دیول سره، پرنده د انیل کپور سره، فلم دل د امیر خان سره، کشن کنیا انیل کپور سره او داسې نور. مادوری دیکشت اوس په فلمي نړۍ کې د بریا یو نښه جوړه شوه. اوس راغی وار د یو بل کامیاب فلم. دا فلم و ساجن چې ورکې د سلمان خان او سنجय دت سره ځانګړی رول تر سره کړو. دا فلم د کال تر ټولو کامیاب فلم و او هغه د فلم فیر جایزه څلورمه نامزدګي ترلاسه کړه. 1992 میلادي کال کې انیل کپور سره هغې بیټا نومې فلم ډک کړو. دا فلم کامیاب شو او د مادوری رول زخت وستایل شو. دغه فلم سره هغه د دھک دھک گل په نامه هم مقبوله شوه. 1994 میلادي کال کې مادوری د شاهرخ خان سره په فلم انجام کې راښکاره شوه لیکن فلم ناکامه شو. بیا هم هغه د فلم فیر جایزې اومه نامزدګي ترلاسه کړه. اوس مادوری د بالیووډ لومړي درجې هیروین جوړه شوه او د هغې نوم د کامیابۍ ګارنټي وه. اوس د مادوری په ژوند کې یو داسې پړاو راغی چې راج شری پروډکشن هغه د فلم هم آپ کے ہیں کون لپاره غوره کړه چې ورکې د هغه هیرو سلمان خان و. دا فلم تر ټولو زیات کامیاب فلم ثابت شو او په ګډه نړۍ کې یې 1.35 بلیون روپۍ وګټلې. دې فلم د شولې فلم ریکارډ مات کړو. 1995 کې هغه د فلم راجا لپاره غوره کړی شو. په دې فلم کې د هغه هیرو و سنجय کپور. دا فلم هم ډیر زیات کامیاب شو. 1996 کې د مادوری دیکشت په فلمی مسلک کې ناکامي راغله. د هغې 2 فلمونه پریم ګرنث او راج کمار ناکام شول. لیکن
د پرکاش جها فلم مریتیو دند سره هغه خپل مقبولیت بیرته ترلاسه کړو او بیا د کامیابی په سفر پیل وکړو. اوس راغی فلم دل تو پاگل ہے فلم ډیر زیات کامیاب شو. اوس مادوري غن فلمونه جوړ کړل او د هغې د کامیابی او د ناکامۍ افسانه روانه وه. د هغې غن فلمونه راغلل چې ځینې ورکې آرزو گجګامینی هم شامل دي. د 1999 میلادي کال اکتوبر د میاشتې په 18 نیټه مادوري د کیلیفورنیا لاس انجلس د زړه یو جراحي ډاکټر سری رام نینې سره واده وکړو. اوس 2 زامن لري، ارن او ریان. واده څخه پس هغه په کولوریډو کې 10 کالو پورې پاتې شوه، لیکن د 2011 میلادي کال اکتوبر میاشت کې هغه د خپل کورنۍ سره بیرته ممبئی ته راغله. راتلو سره د هغې فلم راغی آجا نچلے. فلم ډیر ښه تجارت ونه کړی شو، لیکن په فلمونو کې بوخت پاتې شوه. هغه د نسا آنلاین اکاډمي هم لري چرته چې د هغې مینان د نسا درسونه ترلاسه کوي. دا وخت مادوري په هندي ټلویزیون ګڼ پروګرامونو کې بوخت پاتې شوې ده او د عمر په دې پړاو ښه مصروفه ده او د کامیابی او د بریا یو ثبوت جوړ شوی.